بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله ده چې ټول زده کوونکي روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. ګرانو زده کوونکو، د تېر درس په دوام باندې د موږ او تاسې نننی درس هم ناخپلواک مرفیمونه دي. نو د ژبې تر ټولو کوچنی واحد چې لغوي یا ګرامري معنا ولري مرفیم بلل کېږي، چې په تېر درس کې موږ او تاسې مرفیم او د هغه توپیر له کلمې او هجا سره په هغې باندې پوه سوي وو. نو اوس ناخپلواک مرفیمونه هغه مرفیم ته ویل کېږي چې په ځانګړي ډول کومه معنا نه لري او له بلې کلمې سره د تړښت پر وخت خپله معنا پیدا کوي، چې موږ او تاسې به انشاءالله په وروسته درس کې وپېژنو. پښتو ناخپلواک مرفیمونه سرینو، پسینو، تاړو او ویکو باندې ویشل کېږي. نو سرینې او پسینې، سربلونه او استربلونه یې پښتو نوم ده. سرینې یا سربلونه هغه ناخپلواک مرفیمونه دي چې له کلمو څخه مخکې د اړوندتوب لپاره کارول کېږي، لکه له، په، پر، د، تر او داسې نور. لکه قلم پر میز پروت دی. دلته پر چې ده میز د میز له کلمې نه مخکې راغلی ده او دلالت په همدې میز باندې کوي چې هغه د قلم او میز ترمنځ هغه تړښت او اړوندتوب رامنځته کوي. بل هم د په پښتو کې ملکي سربل ده، د احمد قلم چې دا ویکو ته هم ورګډېږي. نو د احمد قلم، دغه د احمد اړوندتوب له قلم سره رامنځته کوي. بل چې دا پسینې دي. پسینې او ستربلونه په پښتو ژبه کې هغه ناخپلواک مرفیمونه دي چې له کلمې څخه وروسته راځي او د کلمې یا نوم دریځ او څرنګوالی بیانوي، چې دغه پسینې عبارت دي له کې، پسې، سره، باندې، کره، پرته او داسې نور. یوه خبره باید په یاد ولرو چې په پښتو ژبه کې هره سرینه یوه پسینه یا هره سرینه څو پسینې لري، او داسې هم کېدای شي چې یوه پسینه څو سرینې ولري. لکه موږ او تاسې ګورو څوکۍ باندې، نو دلته که موږ او تاسې سرینه راوړو نو هغه پر څوکۍ باندې، او څوکۍ لاندې، تر څوکۍ لاندې، تر څوکۍ پورې، پر میز باندې. همدا ډول د هرې سرینې دپاره سرینې یا پسینې یو د بل دپاره ګردانېدی سي یا اوښتلی سي. څو سرینې د یوې پسینې دپاره یا څو پسینې د یوې سرینې دپاره هم راتلی سي. د احمد کره، له محمود پرته، له محمود پورې، له محمود سره، په کور کې، تر کوره پورې، تر کور پورې او داسې نور. موږ او تاسې لکه وړاندې مې چې درته ویل سرینې او پسینې او د پل دپاره په پښتو ژبه کې لازم و ملزوم دي. داسې هم کېدای شي چې کله سرینه نه وي او کله پسینه نه وي. محمود سره راغلم، له محمود سره راغلم. نو یوازې که پسینه راسي سرینه نه وي هم مشکل نسته، البته ځینې سرینې، ټولې سرینې نه. بل تاړي یاوندونه دي. پښتو ژبه درې ډوله تاړي یاوندونه لري چې هغه مختاړي دي، منځتاړي او وروستاړي دي. نو تاړي یاوندونه څه ته ویل کېږي؟ هغه ناخپلواک مرفیمونه دي چې د کلمو په سر، منځ او پای پورې نښلي او د کلمې معنا ته بدلون ورکوي. لکه مختاړي د کلمې په سر پورې نښلي او د کلمې معنا ته بدلون ورکوي یا معنا په بل ډول باندې کوي، د معنا ته بدلون ورکوي. البته دا د کلمې په سر پورې نښلي، یعنی په مخ د کلمې پورې، تر کلمې د مخه نښلي. راځه، ورځه، درځه، دا مثالونه دي. بل منځتاړي دي. منځتاړي چې د کلمو په منځ کې راځي او د کلمو معنا ته بدلون ورکوي. دغه منځتاړي د کلمې په منځ کې ځای نیسي او کلمې معنا ته بدلون ورکوي. لکه مخکې، له مخکې که چېرته په یوازې ډول باندې وویل سي یوه معنا لري، خو که مخکې له مخکې سي دا د ټینګار په معنا ده. شا په شا یعنی یو پر بل پسې. ژر تر ژره، دلته هم د ټینګار معنا ورکوي. نو ژر خپله یوه معنا لري، خو ژر تر ژره دلته چې دغه په منځ کې تر منځتاړی راغلی ده، چې دا مونږ په سرینو کې هم ولوسته. نو دلته یې د تاړي هغه دریځ پیدا کړی ده. شا په شا، په مونږ او تاسې په سربل کې ولوسته، خو دلته د منځتاړي په شکل باندې راغلی ده. له هم دا ډول په سربلونو کې ولوسته، خو دلته د منځتاړي په شکل باندې راغلی ده. بل چې دا وروستاړي لرو، چې دا دریم ډول دی تاړو یاوندونه ده چې د کلمې په پای پورې نښلي او د کلمې معنا ته بدلون ورکوي. لکه زړونه، خټګر، لیونتوب، ځیګر او دا شی
نورې کلمې موږ او تاسې جوړولی سو چې دلته په دغو کلمو کې د ونه کلمه د ګر برخه او د توب مورفیم چې دا دغه مورفیمونه چې ونه ګر توب او همدا ډول خیل ځای او نور مورفیمونه سته ده چې هغه ناخپلواک مورفیمونه دي او د کلمو په پای پورې نښلي او د کلمې معنا ته بدلون ورکوي او په معنا کې بنسټیز بدلون راولي، یعنی په معنا کې بدلون راولي. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. بل درس مو چې هغه ویي کې عادات دي، نو انشاءالله هغه به په راتلونکي درس کې ولولو. تر بیا ښې چارې.